بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. کتاب ریاض الصالحین یوصلو یونوی نمبر باب شروع. باب مبارک د دې کې چې د جماعت د مانځه فضیلت په دې باب کې شپږم نمبر حدیث دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته دا وی چې من سره ان يلقى الله تعالی غدا مسلما، څوک چې خوشحاليږي په دې خبره باندې چې سبا ورځ د قیامت په ورځ باندې یعنی د الله رب العالمین سره کامل اسلام والا او کامل مسلمان د رب العالمین سره ملاو شي، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. نو دغه کس او دغه مؤمن مسلمان دی په دې 15 وختونو منځونو باندې پابندي وکي، چرته چې دې منځونو د پاره اذان کېدلی شي، आवाज کېدلی شي. مقصد دا چې څوک دا غواړي چې سبا ورځ د قیامت په ورځ باندې رب العالمین سره کامل مسلمان ملاو شي او کامل اسلام والا ملاو شي، د دې 15 منځونو اهتمام دی وکي په خپل وختونو سره او په جمعاتونو سره. جمعات کې دغه شان در منځره لپاره اذان کېدلی شي. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، یقینا الله رب العالمین تاسو ته شرع لنبيكم سنن الهدى، بشک الله تعالی تاسو پیغمبر ته غلار د هدایت دا خودري دي. وانهن من سنن الهدى، او یقینا دغه 15 وختونه منځونه د جماعت سره دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه د هدایت دلارو ندي. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، او کچرته یقینا تاسو په خپل کورونو کې منځونه کوئ، كما يصلى هذا المتخلف في بيته، لکه څنګه چې دغه شانته دا منځ کوي ادا کس چې هغه رستکیدونکي جماعت نه په خپل کور کې منځ کوي. لترکتم سنت نبیکم، نو ګوره تاسو یې مؤمنانو خامخا د خپل پیغمبر هغه طریقه تاسو پرې ښودله چې کورونو کې منځونه کوئ او دغه شان د تاسو جماعت پرېږدئ. نو ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، او کچرته تاسو د خپل پیغمبر هغه طریقه پرې ښودله، د پیغمبر په نقشه باندې لانړئ، نو تاسو به خامخا ګمراه شئ. یعنی کورونو کې منځونه کول، جماعت پرې ښودل، جماعتونه پرې ښودل او کور کې ځان لمونځ کول، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه پرې ښودل دي. او ګوره چا چې دغه شان د خپل د پیغمبر طریقه پرې ښودله، دا سړی به خامخا ګمراه شي. ولقد رأیتنا، بے عبد الله بن مسعود وی ولقد رأیتنا، او یقینا مونږ ته پته ده، مونږ ته دا علم را رسیدلی دی. وما يتخلف عنها، او د جماعت منا نرست کیږي، نه پاتې کیږي، الا منافق معلوم النفاق، مگر هغه سړی جماعت ته نه راځي، هغه سړی د جماعت پابندي نه کوي چې هغه منافق وي. داسې منافق معلوم النفاق چې د هغې منافقت ټولې دنیا ته ښکاري، د هغې منافقت هر چا ته په ډاګه باندې یو ښکاروي. ولقد كان الرجل يؤتى به، بیا عبدالله بن مسعود وی ولقد كان الرجل يؤتى به، او یقینا یو سړی به صحابه کرامو کې وو چې جماعت ته به راوستلی کېدو، دا به بیمارو او جماعت ته راوستل کېدو. یهادا بین الرجلین حتی یقام فی الصف، او دا سړی به داسې و د صحابي چې دا به 2 سړو باندې به تکیه کړې وه او د هغې په اوږو باندې به لاسونه اچولي وو، دا به جماعت ته نشو راتلی، دا به مریض و، دا به کمزوری شوی و او خپې به ځان پسې راښکلي او 2 کسانو باندې به لاس ایښودی و حتی یقام فی الصف، تر دې چې جماعت ته به راوستلی شو او په صف کې به ودرولی شو. صحابه کرامو د منځونو داسې پابندي کوله. دا چې سړی روغ رمټ دغه شان په کور کې ناست دي، نو د هغې به څه حالات. یو بل روایت کې راځي عبدالله بن مسعود وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنا سنن الهدى، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته تعلیم راکړی دی، مونږ ته ښودنه کړې ده د
هدایت د ټول لارو وان من سنن الهدى الصلاه او یقینا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هدایت د لارونه منځ دی چرته فی المسجد الذي يؤذن فيه هغه جمعات کې چې باغی کا اذان کېدل شي هغه جمعات کې به امت منځ کوي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت او داغه تابعداران به منځ کې چې کوم ځای کې اذان کېدل شي دې حدیث کې ډېر خیرته فائدې او فائدہ به کې دا ده چې الحث على المحافظه على اداء الصلوات في المساجد اوله فائدہ به کې دا ده چې مؤمن مسلمان لپاره کار دي او په دې روایت کې دا تیزی ده چې په جمعاتونو کې د جماعت سره مسلمان باید منځ کوي په جماعت سره باید منځ کې مون هغه مونږ سره جماعت سره وکي او له جمع سره وکي مخکې روایتونه تیر شو الله پیغمبر فرمایي څوک اذان او له جماعت ترانه شي او عذرني ورته سره مونږ نشته فلا صلاه له الله پیغمبر فرمایي دې سره مونږ کې نه کیږي او دویمه فائدہ به کې دا چې د صحابه کرامو حرص ته ګوره چې د جماعت او د جماعت او د جمع د منځونو به څومره پابندي کوله انتهایی زیاته پابندي ګور عبد الله بن مسعود وی موږ ته پته راو داسې خلک هم موږ لیدلي دي چې هغه به مریض او په کټ کې به پروت او خپل به جمعه ته نشو راتلی ملګري به راو غوښتل او ورونه به راو غوښتل یاره ما به راشي ما په زوره جمعه ته بوځئ زه به ستاسو په اوبو باندې لاسونه کېدم او خیر د راخلي هم ځان پسې راکاږم نو دغه شان په دغه شان طریقه باندې مانځه ته راوستلی کېدو او دا به دغه شان سب کې ودرولې کېدو معنا دا زموږ استاسو دین مشران صحابه کرام د الله پیغمبر دغه دور زموږ استاسو لپاره درس دی عبرت دی که دغه دور په طریقه باندې موږ استاسو د امت روان شو هغه شان ته نیکبختي او خوشالۍ سعادت او فلاحیت او کامیابی الله راکړي څنګه الله تعالی وي تور کړي وا موږ ته وګوره ډېرونه موږ استاسو په لارو کوڅو کې ګورو اسی ناسي دکاندارانی دغه دکانونو مخې دغه شان اسی د ځوانان ناشتي زمونږ استادو کې داسې کراتيري کوم دغه شان ته تر اوسه پورې داسې مونږه یان ډیر کم خلک مونږ ګورو چې هغه بل تاواز کې راځي لکه منظر راځي بالکل د امر بالمعروف هغه خبره ورکه شوې ده چاته باندې کوي باندې حکم کول او څوک د بدینه باندې کول هر سره دا ویره قبر بیل او قبر بیل نه نه دي سنې کې ګورو باید مونږ تاسو په شریک باندې ملا وټړو نن چې دغه شان ته چمګاون کې یو بد عمل انسان دی او هغه دغه شان ته دغه د بد عمل د وجنه دغه په کور باندې دغه شان د عذابونو نازلېږي والله که موتابج او تم نشي بچ کېدره کله چې فساد عام شي په ټول سوځي وردا خبره نشته دی فساد کنټرول پکار دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو سره شان د لارښوونه دا کړی دا چې ګوره دا دین دا ګوره دا د مونږ دین مونږ دی او مونږ چرته کېږي د مسلمان دا په جماعت سره کېږي د جماعت نه بغیر د نارینه مونږ بغیر د عذر نه دا به کور کې دغه شان امکان نه لري چې دا به کور کې وشي الله دې خبر متاسمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد